السلام علیکم درنو دوستانو، تاسو په دې ویډیو کې د دغه ښځې بې شرمي وګورئ چې دغه انټي په کومه طریقه باندې بې شرمي کوي او بې حیا حرکت یې کړی دی د خپل بچي په وړاندې. ویډیو را سره تر اخره وګورئ ځکه چې په دې ویډیو کې به تاسو سره ټول تفصیل شریکوم. قدرمنو، دا یو ویډیو موږ ته یو چا راولېږله چې په دې ویډیو کې داسې ښکاري چې یو ښځه په موبایل باندې خبرې کوي. داسې لګي چې د هغې زوی چې ماشوم دی د هغې نه څه غواړي، خو دا د خپل بچي اړخ ته هېڅ توجه نه کوي بلکې لګیا ده په موبایل باندې ګپ شپ لګوي او په داسې انداز کې ګپ لګوي لکه چې یو چا سره خبرې کوي یا خپل یار سره خبرې کوي او یا خپل یو داسې ملګري سره خبرې کوي چې هغه ورسره ډېر آزاد ګپ وي. قدرمنو، د دې ویډیو نه موږ تاسو یو سبق، یو عبرت اخیستلی شو چې په ځای د دې چې د بل چا سره خبرې وکړو نو د دې نه ښه ده چې خپلو بچو ته وخت ورکړو. داسې ښځې چې په کورونو کې د موبایل ډېر زیات استعمال کوي، هغوی ته پکار دي چې خپلو بچو ته، خپلو اولادونو ته ډېر زیات وخت ورکړي، ځکه چې بچو ته وخت ورکولو سره د بچو او د میندو او د پلار ترمنځ مینه نور هم زیاتیږي. دا و د یو پیغام په شکل مو تاسو سره دا ویډیو شریکه کړله. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. ضرور در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. خوشحالي مو غواړم. بریالي اوسئ.